آفرین طالبانو څخه کار وکړ پاکستان ته ولې سکاره نه ورکوي تازه څنګه خبر راغلی دی د نړۍ له هر ګوټ څخه چې دغه ویډیو ګورئ په خیر راغلی او ستړي مه شئ زه سوله افغان له فرانسې څخه دغه خبر له تاسو سره شریکوم نو هیله ده ویډیو تر اخره به ګورئ لومړی راځم دې ته چې یو افغان دا ویډیو ثبت کړې ده وایي د ډبرو سکرو نه بار د لارۍ موټر پاکستان ته وړل کیږي ویل کیږي چې په دې وروستیو کې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات زیات شوي دي تازه د پاکستان صدر اعظم هم په دې اړه خوښي ښودلې ده او ویلي دي که د ډبرو سکرو وروړل همداسې دوام ولري په کال کې به 2.2 میلیارده ډالر بچت یعنې ګټه وکړي او د پاکستان د انرژۍ اړتیا به په ارزانه پوره کړي د دې ترڅنګ کابینې ته سپارښتنه کړې ده چې سکاره په کالدارو واخلي چې ورسره د پاکستاني روپۍ ارزښت هم لوړ شي د یادولو وړ ده چې له څه مودې راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوي دي چې پکې لیدل کیږي لسګونه لاریو کې د ډبرو سکاره بار دي او پاکستان ته وړل کیږي د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته د پاکستان سوداګرۍ ډیره زیاته ښه شوې ده خو افغان سوداګر لا هم شکایت کوي چې د دوی مالونه تازه میوه او نورو سوداګریزو توکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې په خپل وخت پاکستان ته ولیږل شي په دې لړ کې ګڼ شمېر افغانانو اعتراضونه وکړل او د اعتراضونو په پایله کې پاکستان ته د صادرېدونکو ډبرو سکرو بیه له 2 برابره هم لوړه شوه د طالبانو مالیې وزارت اعلان وکړ چې سر له نن څخه د یو ټن ډبرو سکرو بیه له 90 ډالرو څخه 200 ډالرو ته پورته شوه او صادرېدونکي سکاره به د 200 ډالرو د نرخ له درکه محصول کیږي دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل ویلي دي چې یاده پریکړه سر له نن نه عملي کیږي طالبانو دا پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې له پرون راهیسې زرګونه افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې پاکستان ته د ډبرو سکرو د ارزانه صادراتو په اړه توند غبرګونونه وښودل د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون له خپلې کابینې وغوښتل چې د افغانستان سکاره دی په پاکستاني روپیو وپیري تر څو له یوې خوا ډالر په پاکستان کې پاتې شي او له بلې خوا د پاکستاني روپیو ارزښت لوړ شي له دې څرګندونو وروسته په پراخه کچه پر طالب چارواکو ولسي فشارونه واچول شول په ټولنیزو رسنیو کې ډیرو بهرنیو میشتو افغانو منتقدینو ویلي دي چې طالبان په ارزانه توګه پاکستان ته له دغو صادراتو سره د افغانستان پر وړاندې ملي خیانت کوي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د افغانستان د ډبرو د سکرو لسګونه موټرې هره ورځ پاکستان ته صادریږي دا په داسې حال کې ده چې افغان سوداګر لا هم شکایت کوي چې د دوی مالونه تازه میوې او نور سوداګریز توکي پاکستان ته نه پرېښودل کیږي د یادونې ده چې د طالبانو له تازه پریکړې بیرته خلکو پراخ هرکلی کړی دی ستاسو له مالتیا هم ډیره زیاته مننه کوم چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله د چینل د نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب تڼۍ کې کاږئ او څنګه هم روښانه کړئ تر بیا وبل ویډیو د خدای پامان